اوکې ګلابه دا یو څو نور کو ریلیټیوز دي دا پسې زده کې چې ستاسو سپیکینګ او رایټینګ چې دی هغه ورسره نور ښکلی شي د دې سره به ستاسو په سپیکینګ او په رایټینګ کې ښکلا پیدا شي سمپل خبره دا ده اوکې ګورې یو دی as far as بل دی as long as بل دی as soon as او بل دی so that ټیک شو اول ځان په دې باندې پوهه کې چې د as far as نه څه مراد دی as far as د دې مینینګ په اردو کې دی جهه تک په پښتو کې وایو څومره چې مونږ وایو که نه څومره چې لکه زه یم څومره چې ما ته پته ده څومره چې زه پیژنم څومره چې زما خیال دی نو دا څومره چې کله تاسو وایې د دې به تاسو په انګلیش کې بیا ټرانسلیشن کوئ as far as او په اردو کې دې نه څه مراد دی جهه تک ټیک ده یا جهه تک کې لکه د مثال په طور باندې زه وایم څومره چې ما ته پته ده نو هغه ډیر زیات ښه انسان دی as far as I know he is a great person دا شان دي دلته کې ما څه لیکل دي as far as I know he is a great teacher څومره چې زما خیال دی نو هغه څه دی یو ډیر ښه ټیچر دی یو گریٹ ٹیچر دی جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک اچھا ٹیچر ہے یا بہترین ٹیچر ہے دغه شانته as far as I think he is innocent څومره چې زما خیال دی نو دا سړی بې ګناه دی دا سړی innocent دی نو تاسو چې کله as far as استعمالوئ د دې مطلب بسی څومره چې په پښتو کې او په اردو کې جهاں تک کې ټیک شو لکه دویم چې دی هغه زموږ سره دی as long as د as long as په پښتو کې مطلب دی در کمې پورې چې او په اردو کې مطلب دی جب تک کې لکه د مثال په طور باندې زه وایم چې در کمې پورې زه دلته یم نو تاسو لا ټینشن اخیستل نه دي پکار ټیک ده لکه زه یم as long as I am here don't worry یا as long as I have money don't take tension در کمې پورې چې زما سره پیسې دي نو تاسو ټینشن مه اخلئ در کمې پورې چې زه دلته کې یم نو تاسو بالکل بې فکره شئ یا دغه شانتې as long as Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan it will progress در کمې پورې چې عمران خان د پاکستان پرایم منسټر یي نو پاکستان به څه کې لکه پروګرس وکړي as long as we work hard we'll get good marks در کمې پورې چې مونږه سخت محنت کو سټډي کو نو مونږ به څه کوو لکه ښه نمبر چې دی هغه به مونږه اخلو ګډ ګریډس چې دی هغه به مونږه اخلو پوه شئ په دې باندې اوس راشئ دی بل یو ته as soon as معنی ده جیسے هی په پښتو کې مونږ څه وایو څنګه چې زرالمه یا څنګه چې ما دا کار وشو نو په دې پسې دا کار بیا داسې سمدستي بل وشو ټیک ده نو د هغې دپاره مونږ څه استعمالو as soon as استعمالو لکه د مثال په طور باندې as soon as I reached the airport the airplane took off څنګه چې زه ایرپورټ ته ورسېدم نو بس ډیریک جاز چې دی هغه والوت دغه شانتې as soon as I reached the school څنګه چې زه سکول ته ورسېدم the gatekeeper closed the gate نو هغه څه کو ګیټ چې دی هغه بند کو چېرته شوي دی سردي سي چې څنګه سړی سکول ته ورنږدې شي بس ډایرک هغه دروازه بنده کړي یا تاسو به دغه شانتې هم لیدلي چې سړی څنګه موبایل فون په چارج کې ولګي ډایرک بجلی لاړه شي دا به نه تاسو وایئ او نه زه وایم دا چې څوک زموږ ویډیوز ګورئ دا به تاسو په کمنټس کې ماته وایئ ټیک شو نیکسټ ون چې دی هغه زموږ سره دی so that د so that معنی څه ده تاکې او په پښتو کې چې ټیک شو سنټنس درته وایم تاسو به بالکل کلیر شي لکه زه وایم he burns midnight oil so that he get good grades یا good marks هغه څه کی هغه سخت محنت کی چې هغه ډېرې نمبرې واخلي یا ښه نمبرې واخلي he prepared himself for IELTS so that he get
the visa of United States of America. هغه د آیلز د پاره प्रिपरेशन وکړو چې هغه ته د यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वीज़ा मिलाव شي. उसने आइल्स के लिए तैयारी की ताकि उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा मिल जाए. پوه شوې لکه په دې باندې. نو ګورې ګلابه دا یو څو کو ریلیټیوز وو چې د دې په وجه باندې به ستاسو په رایټینګ کې او په سپیکینګ کې ښکلا پیدا شي. تاسو چې بیا وایئ یا لیکل کوئ نو ډېر ښکلي لیکل او ډېر ښکلي به وایئ. ټیک شو؟ په دې باندې سره پراکټس وکړئ.